شاهد شبنم پلیز ایمرجنسي ده دې خو رشا هم ټول دی د ټول دنیا غمونه په خپل سره راوستي د خوار او بېوس خلکو خدمت د انسانیت اصلي معراج دی ډاکټران دومره پر وخت د چا نه لري دا ته په کوم سوچ کې لاړې ما یو فیصله وکړه هغه څه ښایسته زما ضمیر د ډاکټر شاهد سپېڅلي کردار داسې روښانه کړه چې زه هم غواړم چې زه هم د دې بېوسو خلکو څه خدمت وکړم زه پرېږده اوبه خبرې راځه چې کینټین ته لاړ شو وګورئ که نه ملګرو سپا ټرانسفر زما خپل کلي ته وشو شکر دی خدایا خلک د کلو نه ښار ته خوشحالېږي او تاسو د ښار نه کلو ته دا خو ډېره ښه جذبه ده که هر څوک دا احساس ولري نو یو هسپتال به بې ډاکټره پاتې نه شي خو داسې جذبې لوی قربانیه غواړي ته ټیک وایې ډاکټر شاهد خو د دولت په دې منډه کې هر څوک د هرس پاس سواره دي د هرسو د لالچ پرځ چې څوک مبتلا شي هغوی بیا د انسانیت خدمت نشي کولی ډاکټر فرقان اصل کې دولت د هر انسان لویه کمزوري ده خو خلوصو د خواخوږۍ د دې جذبو په مخ کې د دولت هیڅ اهمیت نه وي ډاکټر شاهد موږ ستا د رضوانو جذبو قدر کوو خو خدمت کې د خو ګنجایش نه وي د ډاکټر شاهد د انسانیت جذبې سپېڅلې او ارادي مضبوطي دي فرقانه د ډاکټر شاهد د فیصلې مخې ته هېڅوک هم نشي راتلی ملګرو خیر زه دننه لاړم د الله په امان السلام علیکم سمد کاکا وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ستړی څنګه شوې د ډېر بد حل نه اوس ښه یم ګزاره مې شوې حضرت الله شکر ته به خو دې اوس نشته زخم وښې سمد کاکا اوس ډېر درد خو نه کوي زخم دی اوس ډېر درد یې کم کړی دی ګزاره شوې ده زه د الله شکر دی زخم هم اوس ډېر روغ شوی دی او ډاکټر صاحب ستنې دې ډېرې زورورې دي ستا په راتلو کلي ته ډېره پیدا شوه ډاکټر صاحب صمد کاکا دا زموږ ډېره خوش قسمتي ده چې شاهد خان په شان ډاکټر زموږ کلي ته راغلی دی نوید جانه زه چې څومره هم د خپل کلي ولس خدمت وکړم نو کم به وي او څوک هم چې په خپله خاوره د خپل ولس قدردان وي نو ټول عمر دپاره د هغه مخ ځلنده او ښکاره وي سمد کاکا زه هم دې خاورو کې زرغون شوی یو بوټی یم خو ډاکټر صاحب اوس د یو زنانه ډاکټرې ضرورت دی او چې داسې به څوک وي چې د ښار رنګینې د کلي بانډو د تکلیفونو نه قربان کړي السلام علیکم تاسو دلته جوی زما دلته ټرانسفر شو او ګود دیټس ګریټ خو شبنم دا راته وایي چې دا فیصله ستا خپله ده او ځینې فیصلې د زړونو په خوښه کېږي شبنم زه ستا دا فیصله اپریشیټ کوم دا کمال خو ستاسو د رڼو جذبو دی چې زما ذهن یې روښانه کړ شبنم ما د خدمتو د عزت د عمل غلرې خپلې مور د رڼو اوښکو په سیلاب کې موندې دي بې حرصه او بې لالچه خدمت په خپله لوی مقام دی شبنم بس همدغه زما میشن دی
او نن پس په دې میشن کې زه ستاسو ملګری یم.